السلام علیکم، امید لرم چې ټول به روغ جوړ و. نننۍ ویډیو کې موږ ته دا طریقه درښایو چې موږ څنګه کوکي پیدا کړو، د کوم ځای پیدا کړو. دا ټوله طریقه په نننۍ ویډیو کې درښایو. ویډیو به لږه هم نه سکیپ کړو، ویډیو ته تر اخره وګورو. ټول اول به یو فیک اکاؤنٹ کریټ کا، هغه په کروم براوزر کې لوګین کو. کله براوزر کې فیک اکاؤنٹ سره لوګین کو، نیو ټیب کوم آپشن د پلس دا باندې کلیک کو، نیو ټیب پیج اوپن کو. برا کوم د 3 ډاټ آپشن د 3 لکې دا باندې کلیک کو، کوم د ایکسټینډ آپشن دا باندې کلیک کو. دا کوم د فرست نمبر فرام سٹور آپشن دی نو دا باندې کلیک وکړو. دا به لږ زوم کړو. دا کوم د سرچ آپشن دی نو په داخل کې کوکی سرچ کو، کوکی ټوکن. یا کوم سپیلنګ زه لیکم دا به تاسو دا طریقې سره دا کوکی ټوکن دا به سرچ کړو. نو کتلی شو کوم دا ګیټ کوکی ټوکن، ګیټ ټوکن کوکی نو کوم آپشن دی دا فرست نمبر نو دا باندې کلیک وکړو او پس بیا زوم کو پوس هغه آشنا لکې راو دا ایډیټ ټو کروم نو دا باندې کلیک وکړو. دا پروسینګ راوونه ته په لږ ویټ وکړو. دا پر اوکې آپشن باندې کلیک وکړو. دا موږ ایډ کړو او پس بیا ما کوم فیسبوک سایټ دی هغه واپس بیا لوډ شو او پر 3 ډاټ آپشن باندې کلیک وکړو. باندې به سکرول ډاون کې دا کم اخر سره دا ګیټ ټوکن کوکیز آپشن په دا باندې کلیک وکړو. نو دا موږ کوکی دی په دا باندې به ډبل کلیک وکړو. دا به آل کپی وی کو. دا نو دا طریقې سره تاسو سره کوکی په دوه شو. دا termux یوز کوو یا په بل ویب سایټ کې دا کوکی طریقه وا. دا څنګه دا کپی کو او ځول یو نوټس کې پیسټ کو. بتا که تاسو فیک آئی डी یوز کو، فیک آئی डी کریټ کېدلو طریقه چا نه ویل دی، ویډیو په ډسکرپشن کې مو لینک درکړی. په طریقې سره به فیک آئی डी ته کریټ کو. دا په ریال آئی डी نه دا کوکی نو بوسو فیک آئی डी بو ته کریټ کو. ټیپ میل باندې هغه ویډیو لینک په ډسکرپشن کې مو ورکړی، به واچ کو. په طریقې سره فیک آئی डी سو کریټ کولای شو. کوم ټوکن طریقه چې ټوکن څنګه کریټ کوو نو هغه ویډیو لینک هم په ډسکرپشن کې مو ورکړی. په طریقې سره تاسو ټوکن هم کریټ کولای شئ. نو که ویډیو خوښ شي ضرور در سره لایک او مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ.